زه غواړم له هغو محصلینو سره خبرې وکړم چې تازه کمپیوټر ساینس ته راغلي دي. شاید اوس ستا ذهن له پوښتنو ډک وي. آیا زه به پروګرامینګ زده کړم؟ آیا زه به بریالی شم؟ که زه له نورو وروسته پاتې شم نو څه به کېږي؟ زه غواړم یو مهم حقیقت درته ووایم. هیڅوک د پروګرامر په توګه نه پیدا کېږي. هر هغه کس چې نن لوی سافټویر انجینیر دی، ویب ډیولپر دی یا AI انجینیر دی، یو ورځ یې له هیلو ورډ له لیکلو پیل کړی و. په لومړۍ ورځو کې به ایرر درکوي، کوډ به د کار نه کوي، ځینې مفاهیم به درته سخت ښکاري، خو همدا شیبې دي چې راتلونکی بریالیتوب دې جوړوي. ډېری محصلین ځکه ناکامیږي چې کله ستونزې ورشي نو تسلیم شي. خو بریالي کسان یوه ځانګړنه لري، هغوی دوام ورکوي. کله چې نور استراحت کوي هغوی زده کړه کوي، او کله چې نور شکایت کوي هغوی تمرین کوي، کله چې نور تسلیمیږي هغوی بیا هڅه کوي. که ته هره ورځ یوازې یو ساعت هم په ځان کار وکړې نو یو کال وروسته به له ننني ځان څخه ډېر مخکې وي. انګلیسي زده کړه، پروګرامینګ تمرین کړه، پروژې جوړې کړه او له تېروتنو مه وېرېږه. په یاد ولره، ستا د نن ورځې کوچنۍ هڅې د سبا ورځې لویې لاسته راوړنې جوړوي. شاید نن څوک پر تا باور ونه لري، شاید امکانات کم وي، شاید لار سخته وي، خو که ته نن پر ځان باور ولرې او دوام ورکړې نو یوه ورځ به همدغه ستونزې ستا د بریا کیسه شي. نو له نن څخه پیل وکړه، یوه نوې مهارت زده کړه، یوه نوې کرښه کوډ ولیکه، یو نوی هدف وټاکه، ځکه راتلونکی د هغو خلکو دی چې نن کار کوي.